سلامونه جاوید بختیار یم. لکه څنګه چې موږ په اکسس وی بی ای کې ایډیو ډی بی باندې کار کوو، یعنی ډیټابیس کنیکټیویټي بټوین هغه اکسل اینډ اکسس و. اکسس نه به موږ ډیټا راخیستله، موږ ډیټا پیچ کولی سوی او په هغه کې موږ ډیلیټ وایو، بیا ډیلیټ بیسن کرایټیریا هم ویله. او راځو دا ځل موږ کریټ کاروو، څه رقم یو ریکارډ یو ټیبل کریټ کولی سو. لکه هغه کې ټیبل کریټ کولی سو، هغه کې انټیټي جوړولی سو، د هغه کالمونه جوړولی سو. مثال لکه زه اگزامپل سټوډنټ لپاره یو ټیبل جوړوم، نو دا د اسکیول د کیوري په ترو چې موږ کوم کنیکشن بټوین اکسس فایل، یعنی ما سره دا ډاکومنټ کې، په دې ډاکومنټ کې دا ډیټابیس 1 ده چې دلته ما سره اوپن ده، په دې کې یو ټیبل ده ای ام پی، زه یو بل ټیبل جوړوم. دا کار زه د اکسل په اکسل کې د ایډیو ډی بی ډیټابیس په اساس باندې دا کار کوم، تر څو پورې دلته یو ټیبل جوړ کوم او بیا په هغه کې ډیټا واچوم یا ډیلیشن وکم، هر څه چې زما خوښ وي. نو د دې لپاره زه دا کلوزوم او زه د اکسل یو فایل اخلم او دلته فایل اخلم او فقط دلته یو شیپ اخلم او بیا هغه ته زه یو ماکرو اچوم. فار ایگزامپل زه دا شیپ سلیکټوم، په دې به رایټ کلیک وکم، ایډیټ ټیکسټ، او زه به دلته وایم کریټ ټیبل بای ADODB. بالکل سمپل کار یې اوس دا سلیکټوم، هوم ته راځم او دا ریسایز کوم، بس سمپل، او دا سنټر ته راوړم. دې ته یو ماکرو اساین کوم، اساین ماکرو، او دې ته نیو ماکرو اخلم. مخکې له دې چې کوډ شروع کوم باید هغه لایبرریانې چې ډېر امپورټنټ دي دې لپاره باید زه هغه را امپورټ کړم. نو هغه لایبرري د ریفرنس له لارې ریفرنس ته راځم او دلته راخلم مایکروسافټ دا 6.1 لایبرري راخلم. ریکارډ سیټ ته ضرورت نشته چې راواخلم ځکه ریکارډ سیټ د ډیټا لوډینګ لپاره ده. دلته یوازې کریشن کوم، نو دلته راځم دا اوکې کوم او دلته یو ویریبل اخلم د ایډیو ډی بی کنیکشن عمومي. نو زه راځم ډایم کان از ایډیو ډی بی ډاټ کنیکشن سیټ که د دې یو انسټنس جوړوم، نیو ایډیو ډی بی ډاټ کنیکشن، او دا کنیکشن را سره اوپن کوم او دې کې سټرنګ غواړي. که دا تاسو اوپن نه کړئ داسې کولی، داسې کولی شئ ویت کان، او دلته راسئ کان ډاټ کنیکشن سټرنګ، دلته هم فرق نه کوي. او که ډایرکټلی داسې کوئ هم صحیح ده، دا سمپل کار ده. کنیکشن ډاټ اوپن، هم اوپن خلاص په سیم ټایم کې اوپن کولو ته ضرورت نشته، هم په دې کې دا اپشنل پارامټر ده د کنیکشن سټرنګ ورته ورکوم او په دې کې ورته پاسوم پرووایډر، او بیا راځم پرووایډر ایکویل کوم دلته مایکروسافټ ډاټ ای سی ای ډاټ او ال ای ډی بی، او 16 د دې انجن ده یا ورژن ده، او بیا له هغه نه ډیټا سورس مساوي کوم هغه کوم ډرایو کې ده، سی ډرایو کې، او بیا چیرته د یوزرز ده، او بیا چیرې ده جاویدان ده د یوزر را سره، او بیا ډاکومنټس کې دا فایل ده، اول ته چیش په نامه ده ډیټابیس 1.accdb د دې ایکسټنشن ده. دا بلاک بندوم او بس نه. اوس دلته د اسکیول کیوري جوړوم. نو اسکیول کیوري خو نو معلومدار خبر ده چې زه به داسې کیوري جوړوم، کریټ کا ټیبل نیم ورته اخلم او بیا له هغه بعد دلته فیلډونه اخلم. مثال زه ورته فار ایگزامپل زه سټوډنټ لپاره نو اس آی ډي او هغه نمبر فارمیټ کې اخلم، او سیم ټایم کې زه په هغه باندې پرایمري کې هم لګولی شم. اس نیم ټیکسټ اخلم، سټرنګ نه اخلو ځکه دا اسکیول د ټیکسټ ورته پاسوم. نو هلته په اکسس کې بیا موږ کله ټیبل جوړوو خو لانګ ټیکسټ او شارټ ټیکسټ هم پاسولی شو، دلته عمومي ټیکسټ کمپلیټ ورته پاسوم او دلته راځم بیا مثال دلته کلاس اخلم او دا هم ټیکسټ اخلم. یعنی دا د اسکیول کیوري ده، بالکل سمپل ده. زه دلته ډایم اسکیول از سټرنګ اخلم او اسکیول مساوي کوم، دلته کیوري ورته اچوم. کریټ کا ټیبل دی سټوډنټ او اس آی ټي سی د نمبر فارمیټ کی، او باید پرایمري کی ولري، په سیم ټایم کې ډوپلیکیټ مخه ونیسي او نل مخه ونیسي، او اس نیم فیلډ باید دغه ډیټا ټایپ باید ټیکسټ او کلاس ورته اخلم، دغه فارمیټ هم باید ټیکسټ، او که تاسو نور فیلډونه اضافه کوئ ستاسو خپله خوښه د ډیټ فارمیټ کې یس نو فارمیټ کې صحیح شو او بس ساین اپ ده. بالکل یو ویریبل اخلم، سی ویریبل ته ضرورت نه ځکه د کریشن د موږ خو انزرشن یا اپډیشن نه کوو، څونه ریکارډونه عموما
ریکارډ سیټ کله چې موږ په دې کنیکشن کې کوم کیوري اکزیکیوټ کوو نو هغه موږ ته بعضې اوقات که موږ اپډیټ وکړو نو 10 ریکارډونه اپډیټ سي ایټ ا ټایم، نو بیا د هغه ریزلټ یعنې څونه د دې کاونټ باندې ریکارډونه اپډیټ سوي یا ډیلیټ سوي دي نو د هغه کاونټ ریټرن کوو. هغه ته ضرورت نشته، نو زه سمپل راځم دلته کنیکشن راسره ده اوپن، زه فقط دلته ورته وایم اکزیکیوټ که راته او دا کیوري ورته پاسومه SQL. بالکل سمپل د سیټ کنیکشن equal to nothing. د دې انسټنس چې ما سره ریم کې ده، کوم انسټنس چې ما سره رن ټایم کې په ریم کې ده، نو هغه زه امپیټ کوم تر څو ریم امپیټي سي خلاص. او فقط دلته راځم دا را سره اوپن کوم، په دې ډبل کلیک کوم، فعلا په دې کې ما سره امپی ټیبل یوازې موجود ده او زه راځم دا کلوزوم او فقط اکسل ته راځم او په دې کلیک کوم خلاص، او بیا راځم دلته او بیرته دا اوپن کوم. په دې کې به له ما سره یو ټیبل جوړ شوی سټوډنټ او دا به د هغه ډیټا ټایپ هم وي چې یو لانګ ټیکسټ ډیفولټ حالت اخیستل شوی، یو دا ده او یو هم نمبر ده راسره. بالکل سمپل میتھډ سره کوم یو ټیبل جوړولی شو.